ده. خو هر څه مې چې وکړه مجبوریت وزتي بالاخره 4 میاشتې وروسته په لغته ووهلم، ایسته شوټ کړلم، پوزه له دندې یې وشړلم، تنخواه یې هم رانه کړله. دا شی مه کوه. او نه زه د داسې نظام پلوي یم چې هلته مولاکراسي مکمل هر څه د طالب په لاس کې. وروره دلته مسلکي وزارتونه دي، زه هر وخت چغې وهم چې دا باید مسلکي خلکو ته ورکول سي. مسلکي ریاستونه دي، دا باید مسلکي خلکو ته ورکول سي. خلیفه صاحب وزیر د داخله په همدغه الفاظو دا خبره ونه کړله چې په دې نظام کې موږ ټول حق لرو. اوس د مخابراتو وزارت دا یو مسلکي وزارت ده، دا باید مونږ ته یو څه وښیي. اوس په 2 کالو کې ګوره د تیر نظام نرخونه او د اوس هېڅ فرق نه سره لري. خو هغه وخت کې که نرخونه زیاتو خو طالب ته اجازه ورکوله، د امنیتي ستونزو له وجې د دوی مصارف زیاتو، په هر ټاور باندې به د چا خبره